أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا صدق الله العظیم. نن به د سوره نساء درس نمبر 249 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 43 ترجمه او تفسیر وکړو. یا ایها الذین، ای هغه کسانو، آمنو چې تاسې ایمان راوړئ، لا تقربوا الصلاة، تاسې المنځ ته ما نږدې کیږئ، یعنې المنځ ما کوئ، وانتم سکارا، په داسې حال کې چې تاسې په نشې کې وئ، حتی تعلموا، تر هغه وخته پورې چې تاسې پوه شئ، ما تقولون، هغه څه چې تاسې یایئ، ولا جنبا، او نه په داسې حال کې المنځ ته نږدې کیږئ چې تاسې جنابت کې وئ، الا مگر عابر سبیل، که په مسافر وي د لیارې، یعنې په سفر روان وي، حتی تر هغه وخته پورې تغتسلو چې تاسې غسل وکئ. وان کنتم، او که چیرته وئ تاسې مرضا، مریضان، او علی سفر، یا په سفر باندې، او جاء احد، یا راشي یو ته منکم له تاسې څخه من الغائط هغه ضرورت، او لامستم النساء یا تاسې لمس کړي وي ښځې، فلم تجدوا ماء، او تاسې نه وي موندلې اوبه، فتیمموا، نو بیا تاسې تیمم وکړئ، صعیدا طیبا، په هغه پاکې منځکې باندې، فامسحوا، او تاسې مسح وکړو، بوجوهکم، په خپلو مخونو باندې، و ایدیکم، او په خپلو لاسونو باندې، ان الله، بېشکه الله چې دی، کان عفوا، هغه معاف کوونکی ده، غفورا، او رحم کوونکی ده، بخش کوونکی ده. نن درس د آیات چې ده، دغه آیات یوه خاص معلومه کیسه ده، یعنې شان نزول لري. شان نزول مطلب دا چې د آیات ویلې نازل شوی وه، څه حال وه چې دا نازل شو. په ترمذي شریف کې دغه آیات متعلق دا کیسه ده چې علي رضی الله عنه همداسې نوره صحابه دغو ته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ماړی کړې وه. نو مخکې اسلام ابتدایي وختونه و، هغه وخت کې شراب چښل حلال و، حرام شوي لا نه و، هر چا به شراب چښل. نو علي رضی الله عنه شراب چښلي وو، همداسې نورو صحابه هم چښلي وو. دغه وخت کې المانځه ته مخکې شو. چې المانځه ته مخکې شو، نو دا یو سورت دی قرآن شریف کې، تاسو ته به زده وي، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دا سورت دی. نو علي رضی الله عنه په دغه سورت کې غلط شو، ځکه چې نشه وه، چې کوم ځای کې هرسي لا اعبد ما تعبدون، زه عبادت نه کوم د هغه څه چې تاسې عبادت کوئ. نو علي رضی الله عنه دا لا ورکې ونه وې، داسې ووې اعبد ما تعبدون، زه عبادت کوم د هغه څه چې تاسې کوئ، یعنې زه هم د بت عبادت کوم، تاسې هم. د سورت ترجمه ټوله خرابه شوه. نو بس الله پاک دا آیات نازل کا چې کله تاسې د نشې په حالات کې وئ، نو بیا تاسې څه کوئ، المانځه ته ما نږدې کیږئ، داسې حال کې المونځ ما کوئ، ځکه نو المونځ به ټول دنه خراب شي. لکه علي رضی الله عنه آیات هغه سورت یې غلط ووې، ترجمه یې غلطه شوه. نو تاسې زړونو کې دلته داسې څه رانشي چې دا صحابه و څنګه شراب چښل. کسه نبی علیه السلام خو چې دغې دنیا ته راغه، تورې تیارې وې، ټول خلک په کفر کې وو. نو نبی علیه السلام دعوت تبلیغ شروع کړ، خلک ورو ورو اسلام ته راوستل. نو صحابه نوي مسلمانان شوي وو، او یو دم د شرابو نه خلک منې کول لا ډېر سخته وي، د نشې نه، ځکه چې تا یو شي کې عادت وي، هغه عادت نه لرې کېدل دا ډېر ټایم غواړي. فارسۍ کې یو متل هم دی، هر چیز برد عادت نبرد، هر څه څي خو عادت نه څي. او بیا هغه د نشې عادت، هغه خو بیخي په سختۍ څي. نو الله پاک ډېر ښکلی قانون او عادت هغه دی، سیسټم یې دی، ورو ورو د یو څیز نه منې کوي. نو شراب حرمت کې هم
اول دا آیات نازل شو چې تاسې کله شراب چښلي وي لمانځه ته ما نغدې کیږئ. یعنې د لمانځه په وخت کې شراب ما چښو، هغه نه بعد یې که چښوئ خوښه مو. نو صحابه خو ډېر هوښیار خلک وو چې دا خبره یې واورېده چې آها لمانځه وخت کې شراب نه شو چښی. دغه نه معلومېږي چې دا شراب ډېر مردار او ډېر بېکاره څیز دی. ډېرو صحابهو خو همدلته شراب پرېښودل په همدغه آیات سره. حال دا چې الله پاک ویلي نه و چې تاسې شراب حرام دی، خو پوه شول چې دا شراب داسې عزتمنده څیز نه دی، د ښو خلکو کار نه دی چې دا وچښي. او بعضې خو داسې صحابه وو چې هغوی د اسلام نه مخکې هم شراب نه چښل. دا ډېر بېکاره څیز دی. الله دې موږ تاسې وساتي. که څوک ورکې مبتلا وي الله دې ورته هدایت وکړي. نبي علیه السلام هم لا پیغمبر شوی نه و دغه شراب یې نه و چښلي. همدارنګې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم نه و چښلي. نو ښه خلک، ښه صحیح طبیعت والا خلک دا شی نه چښي. بس چې کله شرابو حرمت لا نه و راغلی نو هغه نه بعد بیا هغه سوره مایدې کې 90 نمبر آیات دی. بیا الله پاک وویل چې تاسې نوره شراب ما چښوئ. اول یې لږ معنې کړل، هغه نه بعد بیا ښه صحیح معنې کړل. نو بیا ټولو خلکو شراب بند کړل. ما تاسو ته کیسه هم کړې وه چې مدینې کوڅې د شرابو نه ډکې شوې. خلکو د شرابو منګي، بوتلې، هر شی اخیستل او څه کول، کوڅو کې نالیو کې تلول. نو صحابه بیا عجیبه ایمان هم وه. نو هغه نه بعد بیا شراب حرام شول. دلته یوه کیسه ماته یاده شوه. یو پیر وه، جاهله پیر وه، خلکو ته به ویې چې زه لمونځ نه کوم ځکه الله پاک ویلي چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، چې تاسې لمانځه ته ما نغدې کیږئ. خلک هم حیران وو چې والا بس پیر صاحب دا د قرآن شریف نه آیات دلیل پیش کوي، موږ څه یلی شو. نو بعضې جاهله پیران وي که نه، یو ملا اوسې خبر شو، اوسې ویره وه چې پیر صاحب ته دا لمونځ ویلې نه کوي. الله پاک یایي که نه چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، ای هغه کسانو چې تاسې لمانځه ته ما نغدې کیږئ چې ایمان مو راوړی دی. نو هغه ملا صاحب سره ښه غوږ کوتاه کوه چې د آیات یې ووې، یا لږ مخکې اوسې لاړ شه که نه، مخکې ووایه که نه، یا نه مخکې خو نشته. چې کوتاه کې ورسره راوخته په دا سار یې وویله، دا پیر په بل مخه وروشته چې ملا دې ماته شه، خو مخکې خو ورکې راغلي دي چې وانتم سکاره، تاسې لمانځه ته ما نغدې کیږئ په داسې حال کې چې تاسې ناشې کې وئ. پیره اوس خو ته په ناشې کې نه یې که نه، ناشې چې دې کړي وي بیا شراب لمونځ ما کوه. دغه دا مطلب دی. نو علما یوه مسله هم لیکي، همدارنګې حدیث شریف هم دی چې کله اذا نعس احدکم فی الصلاة، چې کله تاسو ته خوب راشي په لمانځه کې ډېر زیات خوب، فلیرقد، نو بیا تاسې لږ وخت دپاره څه شوئ ودرېږئ، لمونځ مه کوئ او آرام وکړه، حتی یذهب عنه النوم، تر هغه وخته پورې چې خوب دې نه لاړ شي. فانه لا یدري لعله یستغفر فیسب نفسه، پته نه لګي چې ته به لمانځه کې ځان ته دوا وکړې که خیرې وکړې، نو لمونځ به دې ګاډ واډ شي. نو ډېر خوب حالت کې هم لمونځ مه کوئ، ناشې خو لا پرېږده. نو الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.